کار دی د تعلیم او تربیه لوی مسؤلیت ورونو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا كيف بدأ الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. صدق الله وصدق رسوله الكريم. دی تعلیم و تربیه دی معینیت محترم معین صاحب، دی معرف شهر محترم رئیس صاحب، د محترم رئیسانو ته او د لیسو امیرینو استادانو ته، د مدارسو استادانو ته، د رسنیو استازو ته لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تقدیموم. او د محترم معین صاحب او د وزارت د کفیل صاحب په اجازه محترم و خوشحاله یو، د خوشحالي احساس کوو، د خوشحالي درک کوو چې نن ورځ موږ او تاسو د ماشومانو په منځ کې، د ماشومانو په مجلس کې، په هغه مجلس کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د متعلمینو د خوشحالي، د هغوی د سیاحت، د هغوی د ګرځېدا لپاره دایر شوی. لومړی د معرف شهر له محترم رئیس صاحب او ورسره له ټولې کابینې مننه کوو چې دا ابتکار کړی او د ما او تا د ملت د ماشومانو د خوشحالي لپاره او د هغوی د سیاحت لپاره او د هغوی د لوبو لپاره یې یو زمینه سازي وکړه تر څو هغه په ازاده فضا کې په اسلامي چوکاټ کې هغه خپلې لوبې ترسره کړي، هغه خپل سیاحت وکړي، هغه په ځمکه کې وګرځي او هغه د الله تعالی عجیب مخلوقات هغه وویني او له هغوی چې لیدنه وکړي. محترمو، څرنګه چې اسلام یو پراخ دین ده، اسلام د ترحم دین ده، اسلام د شفقت دین ده، اسلام د مهرباني دین ده، اسلام د سهولیت دین ده، اسلام د اسانی دین ده. اسلام هغه دین نه ده چې په هغوی کې قیودات یخي په ماشومانو، په لویانو هغه غیر شرعي قیودات یا هغه قیودات چې هغه نفس په هغوی برداشت نشي کولی، د هغوی مشقت نشي برداشتولی، بلکې دین د اساني دین ده. هغه د هر چا حقوق په هغوی کې محفوظ دي. هغه که د مشرانو حق ده، هغه که د کشرانو حق ده، هغه که د سپینګیرو حق ده، هغه که د ماشومانو حق ده، هغه که د استادانو حق ده، هغه که د شاګردانو حق ده، هغه که د عام ولس حق ده، هغه که د امیر حق ده. دا یو پراخ دین ده، دا د وسعت دین ده، دا د پراخي دین ده، دا هغه مشقت دین نه ده چې ما تا دښمنانو هغه د مشقت او د یو تکلیف د دین په څیر باندې خلقو ته ښوولی. نه، دا هغه د پراخي دین ده. من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي من لم يرحم صغیرنا، څوک چې شفقت د موږ په ماشومانو نه کوي، څوک چې ترحم د موږ په کوچنیانو نه کوي، څوک چې ترحم په کمسلو خلقو نه کوي او احترام د غټو خلقو نه کوي، هغه د موږ له دینه نه ده، هغه د موږ د دین په اصولو خبردار نه ده، هغه له دینه نه حسابل کیږي، د هغوی اعمال د دین له عجوزیاتو نه حسابل کیږي. نو دا هغه دین ده چې دا د پراخي دین ده، دا هغه دین ده چې د هر چا حق کې ساتل سوی، په هغوی کې په ماشوم باندې ترحم او شفقت، په
په ماشوم باندې مهرباني، په ماشوم باندې عطوفت، په ماشوم باندې لطف، د هغوی لپاره د لوبې زمینه سازول، د هغوی لپاره د تعلیم زمینه جوړول، د هغوی لپاره مکتب جوړول، د هغوی لپاره مدرسه جوړول، هغه د دین په مزایاو په احکامو خبرول، هغه د مشرانو په احترام خبرول، هغه په خپلو حقوقو خبرول، حتی هغه د حیواناتو په حقوقو هم لا خبرول. مخته چې ما آیات تلاوت کو هلته الله تعالی څه وایي؟ قل سیروا فی الارض، ورته ووایه تاسو لاړ شئ په مځکه کې. کیف بدأ الخلق، الله تعالی څنګه مخلوقات پیدا کړي؟ عجیب عجیب مخلوقات یې پیدا کړي، هغه که انسانان دي، هغه که حیوانان دي، هغه که نباتات دي، هغه که ټول موجودات او ممکنات دي، هغه که هغه ممتنعات دي، هغه ټول چې الله تعالی دنیا ته راوستلي، په هغوی کې کوم حکم دي، په هغوی کې څه ګټې دي، له هغوی چې د الله تعالی وحدت معلومیږي، له هغوی چې د الله تعالی یووالی معلومیږي، له هغوی چې د الله تعالی علو معلومیږي، له هغوی چې هغه سابقه امتونه معلومیږي چې سابقه امتو د الله تعالی له دینه انحراف کړی، له هغوی سره څه شوي، او هغه چا چې په دین باندې بیا رفتار کړی، د دین مطابق هغوی خپل زندگی برابره کړي، د دین مطابق هغوی خپل ژوند برابر کړی، د دین تر شوري لاندې هغوی رفتار کړی، د هغوی زندگی څنګه وه، او د هغو کسانو چې له دینه انحراف کړی د هغوی زندگی څنګه وه. تاسو په دې کې نظر وکړئ. محترمو، مخته ما هغه حدیث وویل، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، یا ابا عمیر ما فعل نغیر. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو کوچنی صحابي ته څنګه خطاب کوي؟ یو کوچنی صحابي ته څونه د احترام خطاب کوي، څنګه د عطوفت خطاب کوي، څنګه په مهرباني باندې یادوي، په څنګه القابو یادوي، په څنګه الفاظو یادوي. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، ما تا لرم په خپل پیغمبر په لاره کې یوه اسوه حسنه ده. ما او تا باید په هغه لار ولاړ سو چې د ما او تا پیغمبر تللی، ما او تا هغه الفاظ استعمال کړو چې د ما او تا پیغمبر استعمال کړي. هغه الفاظ که د مشر لپاره دي، که د مساوي لپاره دي، او که د کشر لپاره دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابا عمر ته څه وایي؟ یا ابا عمر ما فعل نغیر. هغه کوچنی صحابي و، هغه ماشوم و، هغه هلک و، هغه ماشوم و چې هغه بلوغ ته نه ورسېدلی، هغه کوچنی ماشوم و. یا ابا عمیر، ای ابا عمیره، کوچني صحابي ته ای ځوانانو، ای ماشومانو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوچني ماشوم ته د ابا عمیر خطاب وکړل، هغوی ته یې ابا وویل، یا ابا عمیر. ولې؟ په دې کې څه حکمت و؟ په دې کې د پیغمبر حکمتونه څه وو؟ د دغه قول حکمتونه څه دي؟ د دې قول دا حکمتونه دي چې ماشوم ته یې ابا وویل. له ماشومه دا تقاضا کیږي، له ماشومه دا امید کیږي، ماشوم ته باید ما او تا دا ابتکار ورکړو چې له ماشومتوبه د پلارتوب عادت وکړي. دا ماشوم بیا د نن ورځې ماشومان دي، د سبا ورځې اتلان دي. دا د نن ورځې ماشومان دي، د سبا ورځې معماران دي. دا د ما او تا د افغانستان معماران هم دغه کسان به وي، د ما او تا د افغانستان هغه اتلان به هم دغه کسانی، د ما او تا د افغانستان دافعین به هم دغه کسانی. هغه بلاوي، هغه تعرضات، هغه مفسدین، هغه فسادونه چې دفع کوي او اصلاح یې راولي، هم دغه ماشومان بیا راولي. نو بناءً نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یوه ماشوم ته څه وایي؟ یا ابا عمیر، ای ابا عمیره، ای پلار د عمیره. یعنی دغه ماشوم له نن ورځې باید فکر د پلارتوب سره پیدا وي. له نن ورځې هغه کارونه کوي چې هغه د پلارتوب کارونه دي. له نن ورځې هغه افکار دی پیاده کوي چې هغه د پلارتوب دي. هغه عادات او خصلتونه باید دی د ځان کړي چې هغه د پلارتوب دي. نو دغه ماشومان که نن ماشومان دي، که نن دی زمن دي، سبا به بیا دی پلرونه دي. که نن دی ماشومان دي، سبا به بیا دی سپینګیري. که نن دی متعلمین دي، سبا به بیا دی ښوونکي. که نن دی هغه کسان دي چې ما او تا
د دوی په سر باندې شوری جوړ کړی او د دوی په سر باندې ملاس یخی او دوی له محلکو ساتو. سبا به بیا دوی هغه کسان یي چې دوی به معماران د دې وطن یي، دوی به مشران د دې وطن یي، دوی به مشري د دې قوم کوي، دوی به راهنمایي د ملت ته کوي، دوی به مقتدایان یي، دوی به په دې مدارسو او مکاتبو کې استادان یي. سبا به بیا دوی انشاءالله راهنمایي کوي، دوی به ښودنه کوي، دوی به معماران د دې ملت یي. نو دغه ماشومان چې نن دلته راغلي دي، دا ماشومانو ته چې نن محفل جوړ سوی، دغه ماشومانو ته چې نن مجلس جوړ سوی او دوی موږ د سیاحت یو میدان ته راوستلي، دا په دې خاطر باندې تر څو د اسلام په اصولو کې په دې باندې ترحم و شفقت وشي، د دې منزلت معلوم شي، د دې قدر معلوم شي، د دې حق معلوم شي. هر ماشوم ته به د افغانستان اسلامي امارت خپل حق ورکوي. د هر ماشوم چې کوم حق ده، چې کوم والدینو باندې حق ده، هغه حقوق به د افغانستان اسلامي امارت هم ورکوي. اسلامي امارت به کوشش کوي تر څو د ماشوم لپاره زیات حقوق هم ورکړي، تر څو د ماشوم لپاره چې هغه والدین زمینه سازي کوي، والدین د هغوی لپاره د حقوقو تادیه کوي، والدین د هغوی لپاره د حقوقو حفاظت کوي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده دې ته چې انشاءالله د افغانستان د ټولو ماشومانو به حقوق ساتي، هغه که چې سیاحت په برخه کې، هغه که د تعلیم په برخه کې، هغه که تربیه په برخه کې، هغه که د مکتب په برخه کې، هغه که مدرسې په برخه کې، هغه که په عصري علومو کې، هغه که په دیني علومو کې. چونکې وخت ډېر کم ده، دلته نور مولي صاحبان، استادان، معین صاحبان دا هم راغلي، هغه به هم په خپل نوبت باندې مختصره خبر وکړي. بیا یو ځل بیا دا موږ تکراروو انشاءالله چې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د افغانستان ټولو ماشومانو ته ژمن ده چې دغه حقوق به ورکوي، هغه که معنوي حقوق وي، هغه که مادي حقوق وي، هغه که اخلاقي حقوق وي، هغه که تعلیم حقوق وي. انشاءالله هغه به د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن ده، خپله ژمنتیا به هغه پوره کوي. او یو مشت نمونه یې خروار است. نن دغه ورځ ده چې الحمدلله په ډېر وخت کې دغسې سیاحت په سیاحت باندې ماشومان چې راوتلي او هغه د خپلو لوبو لپاره هغه لوبې کولی شي. په اسلام کې د ماشومانو حق معلوم ده چې هغه خپل سیاحت وکړي. او د ما او تا د امت د نبي اکرم صاحب وایي د ما د امت سیاحت شی ده، ان لکل امت سیاحت و سیاحت امتي الجهاد. د ما د امت سیاحت هغه جهاد ده، تر څو جهاد ته ولاړ شي. یا د ما د امت سیاحت د سیاحت مختلف معناوي راغلي، هغه روزه نیول ده. یا د ما د امت سیاحت هغه طلب د علم ده. یا د ما د امت سیاحت هغه هجرت ده. نو موږ تاسې باید له دې ټولو دا ماشومان برخمن ولرو او ماشومانو ته د اسلام په چوکاټ کې مکمل اجازه د دوی د حقوقو ورکوو او موږ دې ته انشاءالله ژمن یو. او چې پوهنې وزارت به نور هم کوشش کوي تر څو د ماشومانو د تازهوالي د روحیې لپاره، د لوړوالي د روحیې لپاره دغسې مجالس جوړ کړي. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت